د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته اشرف غنی وايي پاکستان په افغانستان کې د حکومت د بدلون په لټه کې دی. پخوانی ولسمشر غنی په یو پیغام کې پر افغانستان د پاکستان وروستی بمبار غندلی وایي د پاکستان لخوا په قهریه قوې د سیاسي بدلونونو ادعاوې په افغانستان کې د مداخلې په معنا دی. اشرف غنی زیاته کړې موږ د خپل هیواد په راتلونکي برخلیک او د حکومت بدلون کې د نورو هر ډول مستقیم او غیر مستقیم رول لاسوهنه او ناروا بولو. افغانان باید په خپل د فرصت او امکان ومومي چې د یوې لازم اجماع له لارې د خپل راتلونکي پریکړه چې مشروعیت او ولسي مقبولیت د ښځو او سړیو د حقونو او ازادیو تامین او له نړۍ سره مشروع تعامل ته لاره پرانیزي په خپله وکړي. همدارنګه غني زیاته کړې نور باید وپوهیږي چې افغانان که په نورو خبرو کې اختلاف لري دلته نظرونه اتفاق ته نږدې سره ورته دي او همدا افغانان له غیر افغانانو بیلوي. زموږ ولس ته په دې حساس پړاو کې پکار ده چې ځانونه د یو ملت په توګه پیاوړي کړي، نه د داسې افرادو په توګه چې واک ورته د وسیلې پر ځای هدف ښکاره شي. زموږ ټوله هڅه باید اوس دا وي چې په هیڅ پلمه د افغان په لاس د افغان وژنې او وینې تویېدنې ته بیا لاره جوړه نه شي. بلوچستانو پنجګور کې 11 پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. د بلوچستان د آزادۍ پوځ یعنی BLA په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد غورځنګ جنګیالي د بلوچستان په پنجګور ولسوالۍ کې د پاکستان پوځي رژیم د عسکرو پر مرکز برید کړی. د خبرپاڼې له مخې برید 13 د پنجګور ولسوالۍ په ګرمکان سیمه کې ترسره شوی چې پر مهال د یاد رژیم 4 عسکر هلاک او 9 نور ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې بلوچ ازادي غوښتونکو وړمه ورځ هم په جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 پاکستاني عسکر هلاک کړي وو. د افغانستان او تاجکستان په پوله کې 3 چینایان وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له خاورې نه په یوه برید کې د شاهین SM د سرو زرو د استخراج شرکت 3 چینایي کارکوونکي وژل شوي دي. تاجکستان ویلي چې د افغانستان په خاوره کې جنایتکارې ډلې لا هم د سرحدي وضعیت د ګډوډولو هڅې کوي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید 13 شپه د افغانستان له پولې د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په پوله کې د یاد شرکت د کارکوونکو په استوګنځي شوی. په اعلامیه کې راغلي دي دا برید په لاسي وسلو او په بم سمبال ډرون په وسیله شوی دی. د برید له امله د شاهین SM 3 کارکوونکي چې د چین اتباع وژل شوي دي. تاجکستان دغه برید او د چینایي وګړو وژل کېدل په کلکه غندلي دي او له طالبانو غوښتي چې د سرحدي امنیت او ثبات د خوندي کولو لپاره اغېزناک اقدامات وکړي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه بیا څه نه دي ویلي. سمیع سادات وایي د واشنګټن پیښه د افغانانو د ارادې استازیتوب نه کوي. د متحده جبهې مشر جنرال سمیع سادات په واشنګټن DC کې د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو برید په کلکه غندلي او ویلي دي چې موږ ټول د ترهګرۍ قربانیان یو. دا پیښه د افغانانو د هیلو او ارادې استازیتوب نه کوي. سادات په X په یو پیغام کې لیکلي موږ ټول د ترهګرۍ قربانیان یو. زه دا بزدلانه برید په کلکه غندم او د دواړو ټپي شوو سرتیرو د ژر رغېدلو هیله کوم. نوموړي زیاته کړې چې د راپورونو له مخې برید کوونکی افغان وګړی بلل کیږي او دوی د هغه د اړیکو او موخو په اړه څېړنې پیل کړې دي. هغه ویلي چې دوی به د امریکا له قانون پلي کوونکو ادارو سره په بشپړ ډول همکاري وکړي څو د پیښې په اړه هر اړخیز معلومات راټول شي. د متحده جبهې مشر ټینګار کړی چې د یو فرد عمل د ټول ملت استازیتوب نشي کولی. دا کار د افغانانو د ارادې خلاف دی. موږ په خپله د ترهګرۍ قربانیانو او نه غواړو چې د داسې کړنو له امله زموږ په اړه غلط انځور جوړ شي. افغان حکومت وايي له پاکستانه د درملو په واردولو تر بندیز وروسته هم هیواد کې د درملو کمښت کومه ستونزه نه محسوسیږي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي کونړ کې د 200 بستریز روغتون چارو د پیل مراسمو کې ویلي چې هیواد کې د درملو د کمښت هیڅ ستونزه نشته او ګڼو هیوادونو افغانستان ته د درملو د صادرولو غوښتنه کړې. د عمران خان روغتیا ته د ګوند د غړو اندېښنې په زیاتېدو دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل زنداني مشر عمران خان روغتیا ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې ګوند مشران وروسته تر دې اندېښمن شوي دي چې له یوې مودې راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د عمران خان لیدو ته خلک نه ورپرېږدي. په خواله رسنیو کې د عمران خان د مرګ او ژوند په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جګپوري غړي وایي چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي ځکه چې له شاوخوا 3 اونۍ راهیسې نه د کورنۍ غړو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. د افغانستان بانک سلګونه میلیونه زړې افغانۍ وسوځولې. د افغانستان بانک خپل کړنلارې سره سم د هیواد سویل لویدیځ زون کې د 405 میلیونه 800,000 افغانۍ په ارزښت راټول کړي زاړه بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک دویم مرستیال ملا محمد اخوند ویلي یاد بانک په راکړه ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کولو په موخه وخت په وخت زاړه بانک نوټونه له بازار راټولوي او په بدل کې هیوادوالو ته نوي بانک نوټونه ویشي او زاړه بانک نوټونه د اړوند مقرراتو په رڼا کې سوځوي. نوموړي د نوو بانک نوټو په چاپ زیات لګښت په اشاره له هیوادوالو غوښتي چې د بانک نوټونو ساتنې او کارونې ته پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک دغه بانک نوټونه کندهار کې سوځولي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وینس واشنگټن کې د ملي ګارد پر سرتیرو تر برید وروسته ویلي چې له هیواده د کډوالو د ایستلو بهیر باید سخت او چټک شي. نوموړي د بایدن د 2020 کال پر پالیسۍ نیوکه کړې چې افغان کډوال بې له کافي امنیتي ارزونې امریکا ته پرېښودل شول. وینس ټینګار کړی چې د برید افغان تورن به قانوني ارګانونو ته وسپارل شي او وروسته باید د ناقانونه او پر جرمونو تورنو کډوالو د ایستلو هڅې لا پسې زیاتې شي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې یو افغان بریدګر د سپینې ماڼۍ مخې ته د ملي ګارد 2 عسکر په ډزو وژل. فائق وایي د یو کس کړنې باید د ټولې ټولنې د بدنامۍ لامل ونه ګرځي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو وروستی برید غندلی او ویلي دي چې د یو فرد تاوتریخوالی باید د ټولو افغانانو د بدنامۍ لامل ونه ګرځي. فائق پر ایکس خواله رسنۍ په یو پیغام کې ټینګار کړی چې دا بې معنا او کړغېړن تاوتریخوالی باید په بشپړ ډول وڅېړل شي او مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه زیاته کړې چې هیڅ ملت قوم یا ټولنه د یو کس د شخصي عمل مسؤل نشي ګرځېدلی او د داسې پیښو پر اساس پر خلکو د شک یا بدګمانۍ فضا رامنځته کول هم ناسم او خطرناک کار دی. فائق ویلي چې افغانان په خپله د اوږدمهاله جګړو او ترهګرۍ قربانیان دي او له همدې کبله باید د نورو هیوادونو له خلکو سره د همدردۍ ترڅنګ د یو فرد د کړنو له امله د ټول افغان ملت د بدنامۍ مخه ونیول شي.